بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دی په کینډلو باندې خبرې کوو چې کینډل څه شی دی. د انټرنیټ مطلب له وجې چې دی دا 2 ورځې نن چې دی درس مس شوی و، نو راځم چې دی تاسو له د یو کوین چې دی د هغې کینډلې مطالعه کوو. کله چې تاسو کینډل او هغې سره چې دی بیا نور آپشن دي ورسره چې دی دغه لاندې ځي کې چې دی یو بل آپشن چې دی فار اګزامپل دغه نقطه چې دی په دې نقطه کې هم تاسو کولی شئ کینډلې معلوم کړئ او ورسره په دغه نقطه کې هم معلومولی شئ. 2 نقطې دي، په دې دواړو کې تاسو کولی شئ چې دی کینډلې معلوم کړئ. نو اوس هم لږې شانته انټرنیټ ستونزه ده. تاسو راځئ لومړی په دغلته چې دی په دې نقطه باندې کلیک کوم، فقط یوه نقطه چې دی چې په دې کلیک وکړئ ګورئ موږ ته دلته هم کینډلې معلومیږي. دې ځای کې د کینډلو ګراف معلومیږي، هماغه چې 15 دقیقې 20 1 ساعت 2 ساعته 2 ساعته چې پکار وي انتخاب یې کولی شي په دې رقم باندې. او تاسو اوس ولیدله چې بازار تقریبا چې دی په دی یعنې د 1 ساعت تقریبا دغه 4 ساعتو کې ټول کوینونه چې دی ښکته لاړل او بازار تر ټولو ټیټ حالت ته لاړل. که چېرته تاسو لاړ شئ په هوم باندې کلیک وکړئ، تاسو وګورئ زما فیورټ چې څومره دي ټول په لوز کې روان دي، یعنې مطلب بیلون کې دي. او تاسو وګورئ لوزر ګینر چې دي یوازې دغه دي، دا هغه کوینونه چې نوي لانچ شوي دي یا مطلب کم وخت شوی دی، او یا هم چې دی لکه زیاتره کم چې اوس په لوز کې روان دي، یعنې مطلب بیلون کې دي کم کوینونه، هغه اوس اصلا هغه زیاتره بی ټي سي پر مربوط دي. د هغوی په کټګوري کې دي، نو کوشش کوئ عموما دا باید وڅېړئ. نو زه راځم بیرته په همدې باندې کلیک اخلم داسې او دا بیرته پټوم. راځم د دغې پاس نقطې نه استفاده کوو د دې ځای نه چې د دې کینډل به سنګل ته مې ښیم. ښه چې کله دې ساحې ته راغللې، دلته یو خو چې دی موږ سره په دې لاندې ځای کې دا مختلف ګرافونه دي، مختلف لینونه دي، چې هر یو لین خپل خپل ځان ته چې دی دغه لري معنا لري. دا به هر یو لین تاسو باید مطالعه کوئ که چېرته غواړئ د دې په هکله ډېر څه ولولئ، انګلیسي کې ستونزه نه لرئ، یو څه مطلب مشکل مو حل اوسېږي، تاسو کولی شئ د دې معلومات ټول وګورئ. مطلب سټپ بای سټپ به وکړو انشاءالله، وخت وځي د تشریح کوم. بل چې دی دلته هم داسې ټایمونه تاسو انتخابولی شئ، که په دې مور باندې کلیک وکړئ تاسو له به ټول دا داسې یو دغه راشي. نو دلته بیا وختونه تاسو ته وښودل شي چې څومره وخت کوم یو اندازه بس ټول بل ته لیکل شوي وي. بل ورپسې چې دی بل څنګ کې تاسو دا د ډیپ آپشن ګورئ. ډیپ آپشن چې دی تاسو له به چې دی دغه کینډلې په دې شکل نه ښودل کېږي، تاسو له به چې دی دا کینډلې شکل به جدا اوسېږي. ګورئ لاړم په ډیپ باندې مې کلیک وکړو، دا اوس چې دی ما ته کینډل نه ښودل کېږي، داسې یو ترتیب باندې ښیي. په دې ترتیب باندې که چېرته بیک لاړ شم او بیرته لاړ شم بیا په کینډلو باندې کلیک وکړم داسې، نو د دې خپل سیټینګ دی، سیټینګ څخه چې دی هم د دې کنټرولینګ کولی شي. او تاسو له ما د دغې په هکله یو څه هم معلومات درکړي چې تاسو د دې ځای ویلم ګورئ چې فعلا په څه حالت کې روان دی. ګورئ بیرته خپل حالت ته راغللی، هماغه کینډلې چې دي. او د هغې نه پس چې دی بیا دغلته یو نقطه بله چې دې ځای کې دغه نقطه دا ډېر مهمه ده، تاسو به راشئ په دې باندې به کلیک وکئ. لومړی تاسو له ټیټوریال تاسو له یو راهنما کوي داسې انډیکیټورز دي، کوو انشاءالله وخت خبرې پرې کوو. مهم چې دی پکې ډرایوینګ دی، سټایل مو پکار دی، کوم سټایل، ډیټ مو کوم تاریخ کوم نه کوم پر تاسو له مطلب نوټیفای درکړي او مور دې باندې ون من همداسې کلیک به کوو. که راشم دلته انډیکیټور باندې کلیک وکړم، تاسو له ما مخکې وویل چې دا څه لینونه دي، د دغې لینونو په واسطه باندې دې ته انډیکیټورز ویل کېږي. هر یو انډیکیټور چې دی اوس تاسو ګورئ EMA فار اګزامپل دا هغه لین دی چې دا موږ ته عمومي موږ ته چې دی اوریج ښیي، اوسط ښیي. نو دا به په دې کینډلو کې هر یو که چېرته تاسو د هغې ځای نه مطالعه کوئ، که د دې ځای نه مطالعه کوئ، اوس وګورئ ما چې دی دا نه دي راوستي. که زه راشم دلته چې دی په EMA باندې کلیک وکړم، تاسو وګورئ دلته ما ته دا یو دغه لینونه یې ما ته راکړه. دا اصلا د دې لین مطلب دا دی چې زه په دې کې چې دی دغه ځم، یعنې مطلب اوسط ډول باندې به زه مخکې ځم. نو دا چې دی هر یو باندې تاسو کلیک کوئ که نه، یو دانه تاسو هم داسې لیدلی شئ، نو مطلب ون بای ون داسې چک کولی شئ. که بیا راشم هماغه پاس نقطې ته چې دغلته چې دی دغه آپشن دی په دې باندې کلیک وکړم داسې، چې کله دلته رالم ما ته چې دی دلته راکړه چې دی
سټایل ته راځم. سټایل کې څه دي؟ سټایل کې چې دی هم یو سټایل تاسو کې مطلب دغه کینډل چې دی په دې رقم سټایل په دې کم سټایلونو کې تاسو غواړئ. بیکګراوند دې سره کم اوسېږي، د لین ګریډ دې سره کم اوسېږي. بیریش او بولیش دا چې دي کله چې ټیټ راځي او جګ راځي. بیریش چې دي هغه کینډلونو ته وایي چې کم په تاوان دي یعنې پس راځي، او بولیش چې دي هغه کینډلونه چې کم پسه ځي. د دې مطالعه تاسو سره کم کوئ. نو راځم دلته چې د بل په همدې نقطه باندې مې کلیک وکړلو. په دې کې بل موږ سره چې دی ډیټ دی. که راشم په دې ډیټ باندې کلیک وکړم. ډیټ کې مطلب ګوټ ډیټ کم تاریخ ته ته ځې، کم ته غواړې مطلب د دې کینډلو لکه اوس ما مطلب چې دی ای ډي یو چې دی په ایچ ډي ټي باندې مې اخیستی دی، د دې کم تاریخ تا ته کینډل یې موږ د دې راوښیو. دلته تاریخ ورکړئ چې پلان کې د مطلب چې دی جنوري فبروري دا ټول مس کولی شي معلومې کوي. بل بیا راځم چې دی انډیکیټور دغه علامو باندې رات کلیک کوم او دلته چې دی بل موږ سره ډراوینګ دی. د ډراوینګ آپشن نه به تاسو بیا استفاده کوئ. تاسو ګورئ چې کله دې طرف ډراوینګ باندې کلیک وکړه دې ځای ته تاسو راولي. دې کې به یو څه خبرې زیاتې دي دلته، خو تاسو ګورئ عام طور باندې دا پاسې دي دا موږ سره چې دي هغه وختونه دي چې کینډل په څومره وخت کې تاسو ته وښودل شي. او د هغې څخه وروسته چې دی بیا موږ سره دغه څنګ کې چې دي موږ سره دا اصلا چې دی دا نور دغه د علامې دي، د دې نه موږ هم استفاده کولی شو. داسې ګورئ پر اګزامپل د لومړي باندې نقطې باندې کلیک وکړئ، تاسو له دا درکوي. دې ځای کې اوس تاسو خوښه ده چې کوم یو راخلی، هر یو چې راخلی پر اګزامپل زه دغه راخلمه. نو دا مې راواخیستلو، کله مې چې کلیک وکړلو بیا به یې کلیک وکړه. داسې ګورئ په دې ترتیب باندې دې باندې انشاءالله بیا موږ خبرې کوو چې دی تاسو دغه دا څه دپاره اصلا استعمالیږي. اوس په دې ترتیب باندې ګورئ یو ځای کې مطلب تاسو خپل هغه نقطې پې معلومولی شئ. په دې ترتیب باندې کومه څه لاین مو چې په کار وسیږي راوښلی د دې ځای نه بیا استفاده کولی شئ. دلته چې دی مونږ که په ډیلیټ کلیک وکړو دا خط به مونږ ته ډیلیټ شي، که په دې کل باندې کلیک وکړو دا به همداسې لاک پاتې شي. که چېرته غواړئ سټایل بدل رنګ بدل کړئ د دې لین، یا مطلب سټایل یې بدل کړئ، یا دا یو ځای نه بل ځای ته ویسي، بس دغه نقطې باندې کلیک کوئ داسې مطلب په دې نقطه باندې تاسو به چې دی یو ځای نه بل ځای ته دا وړلی شي. بل ورپسې چې دی راځم چې دی دغه نقطه دا چې دی ډیلیټ مې کړلو دا سوچ لو شلو. او بل چې دی ورپسې به مونږ چې دی دلته ګورئ د دې چې دی تاسو له ما په تېرو ویډیوګانو کې مې یو څه خبرې کړې وي چې تاسو اصلا انډیکیټورز څنګه معلوم کړئ، د دې رزسټنس څنګه معلوم کړئ، های او لو نقطې څنګه معلوم کړئ. تاسو به چې دی دغه لینونه اصلا د دې ځای نه به داسې استفاده کوئ په دې ترتیب باندې دا داسې کش کوئ. یو څه معلومات مې په دې کې درکړي مو، خو دا چې دی دا ډېر زیات معلوماتو ته ضرورت لري. یعنې مطلب تاسو باید کم طریقه نه استفاده وکړئ تر څو چې دی بازار وارزوئ او هغې نه پس پکې بیا خپل یو کوین یا پوزیشن خلاص کړئ. دا بعضې لینونه دي ته د دې لینونو نه هم استفاده کولی شي، که دغه لاندې چې د دې اپشن نه استفاده وکړه دا به تاسو ته غونډه ایریا ښیي. داسې په دې ترتیب باندې داسې ګورئ په دې کله مو چې ډرا کړلو اوس چې دی زه داسې مې یو لین ډرا کړلو. که چېرته دا په دې ساحه کې دا سیګنالونه چې جوړوئ دا به تاسو د دغې داسې کوئ، دا مطالعه غواړي. اوس لکه مثال چې دی زه راځم دغه دا کوین اوس په تاسو وګورئ دواړه په یو قدر ته په دغې حالت کې روان دي تر دغې اخري نقطې چې دی پر اګزامپل د بیرش او د بولش نقطې دواړه یو شی په دغه ترتیب کې ګورئ نقطې چې دي دلته هم شته دي او ورسره چې دی دغه نقطې مې ښودلې. داسې نقطې چې دي دا دواړه چې دی موږ دلته یو قدر ته دي، خو که چېرته د دې نه پس هم دا چې دی نور هم پس لاړلو، یعنې مطلب چې دی بازار داسې لاړلو که نه چې سرچپه لاړلو د دې نقطې نه ټیټ شولو داسې لاړلو، نو پوه شه دا نور هم ټیټېږي. دې خپله ټارګېټ تر دې ځای پورې و، دې ځای پورې ټارګېټ وواللو، خو دا چې لږ د دې نوره کته شو، خو مطلب هغه ایریا تاسو لخې دغه انډیکیټورز په دې کې خبرې ډېرې دي، خو زه به تاسو له یوازې د دې دغه انډیکیټورز نه استفاده کوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د دې د دې نه استفاده وکړئ. ورسره بل چې د موږ سره دا بل لینز دي، د دې لینونو څو لینونه ډرا کولی شئ. دا هم چې د پر اګزامپل هماغسې مطلب تاسو بعضې وختونو کې چې دی
د ګراف په شکل باندې داسې رسموئ که نه د یو بل سره چې دی تړاو لري. که چېرته تاسو غواړئ چې دی دا پاک کړئ یو څه شی چې پاکوئ یا مطلب چې دی کوم ډراوینګ هم ورکړی دی هغه غواړئ ختم یې کړئ نو په دې کلیک کولی شئ. دا سترګه نقطه باندې کلیک کوئ تاسو له به چې دی پټئ او بېرته کلیک وکړئ بیا به درته ښکاره کوي او ورسره چې دی دا لاندې ځای کې دلته هم ایریسر دغه چې دی شته دی چې تاسو کوم بعضې لاینونه په دغه پاکوئ. ګوره ډیلیټ آل کرنټ ډراوینګ ټول ډراوینګ به ټول درته ډیلیټ شي نه ورته مې ډیلیټوه. که چېرته دغه دې ډېر زیات کړي وي یعنې نو که دغه دې راغستې اوسي د دې نه استفاده کولی شي. په مور باندې چې کلیک وکړئ دلته وګورئ ټول وخت یې درکړی دی تاسو 100% په تاوان کې روان دی. اوس دلته دې ځای کې تاسو د دې کرنټ پرایس ښیي چې اوس څومره پرایس د دې روان دی نو دا معلومات دلته تاسو درکولی شي او د دې نه بیا استفاده کولی شي. خو تاسو چې ډېر اړین دی او تاسو غواړئ چې بازار وارزوئ تاسو به د دغې آپشن نه ډېره زیاته استفاده کوئ ځکه چې دغه لږ شانته مهم دی او د دې په واسطه باندې چې کله مو بازار ولیدو تاسو کولی شئ چې رایزینګ وکړئ فالینګ کوئ سیل اخلئ که لانګ اخلئ. زیاتره شاګردان اوس هم په دې کې بعضې پوښتنه کوي یو چې دی ګورئ دغه د لانګ او د سیل دواړو موضوعګانې ما تشریح کړي دي. په سپاټ کې چې دي که لانګ دې واغستلو نو ته به بیا سیل کې یعنې هغه به خرڅې خو بیا په سپاټ کې بیا سیل ته نشي کولی. خو ولې په فیوچر کې که چېرته ته مطلب یا لانګ هم کولی شي او سیل هم کولی شي دواړه کولی شي. نو که چېرته تا لانګ وکړلو بس لانګ پوزیشن درکوي بیا هماغه ځای کې ته کولی شي چې د لانګ پوزیشن ونیسي یعنې مطلب کلوز یې کړي بیا او که سیل ونیسه او خرڅ یې کړه په دې ترتیب باندې به ته کې. نو دا به چې دی یعنې عام طور باندې یو خبر ځان سره وساتئ په دې ترتیب باندې او نیکسټ هم انشاءالله بیا ګورو. نن ورځ هم دومره درس بس دی.